فارسي کې یو شعر زه نه یم خبر شاعر څوک دی ادیبان به خفه کېږي نه زه فارسي هم کې وایم ما ته ګوډه بل څه هم وایم موافق غواړم وای حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنان خوشتر خبره دا ده چې یوسف علیه السلام په دې شعر کې وای د وطن مینه د بل د وطن تر سنبلان ازغې د بل د وطن تر سنبلان زړه ته شي سي یوسف علیه السلام چې په خپل پیغمبر پلار پیغمبر په مصر کې بادشاه او په باچی کې دا ویل چې یار در دې باچی که زه د خپل کلي کنعان ملنګ وای ډېر به خوشحاله وم نو چې یوسف علیه السلام پر خپل کنعان باندې پر پیغمبرۍ سربیره بادشاهي د کنعان پر ملنګي ښه بولي بیا هر هغه افغان چې د افغانستان په استقلال نه خفه کېږي هغه افغان نه دی هر افغان افغانستان زموږ خاوره ده زموږ مینه ده د دې استقبال ساتل غواړي موږ له چا سره بدي نه کوو د هیڅ مذهب سره نفرت نه لرو په دې وطن کې عزیزانو موږ داسې نه یو لکه خلک چې وایي واشان دي سړي وژني پلانا کوي داسې نه ده داسې نه ده تاریخ دا نه وایي 600 کاله مخکې 200 کاله مخکې نن چې په موږ پورې خلک خاندي عزیزانو سوال دا دی دغه پښتانه دغه افغان په هند کې باچي جوړه کړه دغه چخشران د غرو محمد غوري لاړې په هند کې باچي جوړه کړه 300 کاله تر اخري باچا پورې چې د بابر سره شکست وخوړ په پانیپت کې ابراهیم لودي 300 کاله دوري کشنه افغان په کروڑونو عربونو هندوانو هند باندې باچي کوله فرقه پرست سړی دا باچي نشي کولای دهشتګرد سړی دا باچي نشي کولای زموږ پلرونو نیکونو په سلګونو کلونو پخوا باچاهۍ جوړې کړې دي موږ مهذب خلک اوسېدلي یو نن هم په دې مهذب دنیا کې موږ غواړو چې د جهان د قومونو په څنګ کې د ډېر متمدن ملت په حیثیت ودرېږو سوال دا دی مهرباني وکړئ عزیزانو خواست کوم که یوه خبره ما د پښتو د افغانیت خلاف وکړه د اسلام خلاف مې وکړه د تاریخ خلاف مې وکړه عزیزانو په دې کې هر سړی حق لري راپاڅي خو ما ته وایي شرمېږي نه دا خبره مه کوه او که تاریخ خبره زه کوم عزیزانو بیا به خلک نه خفه کېږي نن 21 قرن دی 21 صدۍ ده دلته پوهان خلک ناست دي په دې قرن کې عزیزانو جهان فیصله کړې ده چې د ځنګله لیوان به په حساب وژل کېږي د ځنګلي اژام به په حساب مري زرکې به په حساب مري کرک به په حساب مري یلی به په حساب مري خصمانان ماران مزران به په حساب مري بیا ولې زموږ د سرونو حساب نه کېږي ولې زموږ سرونه پرې کېږي موږ د جهان د وحوشو حیوانانو حیثیت نه لرو موږ د زرکو حیثیت نه لرو موږ د کرکانو د یلیو حیثیت نه لرو زموږ سرونه پرې کېږي او خلکو خبره را روانه کړې ده چې دا افغان دی هیله یې دا ده هیله یې دا ده چې دوی افغان خوړای سي هیله یې دا ده چې دوی افغان مستعمره کولای سي